قدرمنو لیدونکو، نن مونږ د پروان ولایت د چاریکارو ښار ته راغلي یو. دغه سیمه چې تاسو وینئ دغه لاندې چې معلومیږي دا د ګلغونډۍ سیمه ده او دغه ځای کې دغه ټوله دښته په اصطلاح باندې د ارغوان ګلونو نیولې ده او نن ډېر زیات شمال هم لګیږي، مګر سږکال دغه د ارغوان ګلان هغه قسم چې نورو کلونو کې به ښکلي او ښایسته ښکارېدل او دا غونډۍ به ډېرې ښایسته وي، لکه څنګه تاسو په تصویرونو کې هم وینئ، ویډیو کې وینئ چې ډېر پیکه دي دغه ګلان سږکال. نورو کلونو کې ډېر تازه و، سږکال د وچکالۍ له امله د دو هم مزه نشته، خو بیا هم د تفریح لپاره خلک راغلي دي، ډېری کسان لیدل کېږي، موټر دي هر ځای کې، خلک میلې لپاره دلته راځي. او دغه لاندې ډنډ ده د چاریکارو د پروان دغه لاندې سیمه چې معلومیږي دا ټوله سیمه، حتی تر هغه وړاندې سیمې که چیرې په کلیپ کې معلومه شي ډېره لرې ده د ریګراوان سیمه. د ریګراوان د سیمې په اړه باندې خلک وایي چې دغه نه کله لږ ریګ څوک واخلي نور ورته را پیدا کېږي، پکې ریګراوان ده، یعنې روان ریګ ده، نو چې لږ ترې نه وړي نور ورته را پیدا کېږي، چې لږ وړي ترې نه نور پیدا کېږي. خلکو ډېر زیات ریګونه وایي تر دې نه وړي دي، خو بیا هم هېڅ نه دی پکې، کمبود نه دی پکې راغلی. دغه سیمه له دغه ځای نه ډېره ښکلې ښایسته ښکاري، حتی هغه کسان چې په خارج کې اوسي د دې په ارمان دي چې کاشکې زه په خپل وطن کې وای، که نه امني هم ده د خپل وطن ښایسته ډنډ شمالي ده ته ځکه وایي چې دغه سیمه ټوله شنه ده. دا اوس خو پسرلي لومړۍ ورځې دي، په وخت په تېرېدو سره میاشت 2 میاشتې وروسته که چېرې دې ته راسو دغه ساحه ټوله تکه شنه ښکاري او بیا له دې نه هم زیاته ښایسته ښکاري. دغه وخت یوازې د ارغوان ګلان غوړېدلي وي او لکه نور د زردالو دغه ګلان وي. دغه مخامخ غر ده، د کله چې له چاریکارو له مرکز نه پورته قبلې خواته دا موقعیت لري، لوړ غر دی خو سپېره دی. په ځینو سیمو کې ډېرې کمې ونې ایښودل سوي دي د ناجو او هغه ښې دي، ښې ښکاري، خو نور غر ټول وچ دی تقریبا. او دغه پایې هم معلومیږي تاسو دغه هغه برق ده له ازبکستان نه چې راغلی دی، تاجکستان ازبکستان نه افغانستان ته کرایي برقونه دي، تر څو شپو پورې به وي. خپل برقونه متاسفانه نه لرو، یعنې موږ په دغه افغانستان کې په دغه هره ولسوالۍ کې داسې ښایسته ځایونه لرو چې کولی سي ښکلي بندونه ورکړي او موږ بسیا کې په دې باندې چې له نورو هیوادونو نه برق راتیر کړو، یعنې که چیرې په خپل هیواد کې موږ سرمایه ګزاري په سم ډول سره کړې وه، اوس به پردیو برقو ته څه احتیاج و. دغه برق د یوه ورځې کله لاین قطع وي د جنګ له امله، کله د سیلاب له امله پایې ماتې وي، نو برق بیا په ټول کابل حتی په ټول افغانستان کې برق بیا نه وي. او که چیرې کول کړي مو وای، متاسفانه چې په دغه 20 کلونو کې ونه سول، اوس هم امید شته انشاءالله چې اوس هم که چیرې وکړی سو چې دغه خپل بندونه ورغوو، بندونه جوړ کړو، هم د ځمکې لپاره د ځمکو خړوبولو لپاره به موږ وکړی سو چې یو خلکو لپاره یو خدمت وکړو او همدارنګه خلکو ته به کار پیدا سي. او له برق له عمل نه به داسې له پردیو هیوادونو نه مو راتېر کړی برق، او هغه یو متل ده په پښتو کې وایي پردی کټ ته نیمو شپه وي، خپل برق دی وي کم دی وي خو په خپل لاس به مو وي، یو ساعت دی وي په خپل لاس به مو دغه برق وي. نو هیله مو دا ده چې په راتلونکي کې موږ دغه د برق ښایسته بندونه لکه څنګه چې په دغو هره سیمه کې کېدلی سي او د اوبو بند جوړ سي. او په خاص ډول دغه ډنډ چې تاسو وینئ، دغو ډنډونو کې د سالنګو د پنجشیرو دغه اوبه را روانې دي او ټولې بې ځایه ځي. نو که چیرې موږ کړلی سوای، دلته بندونه جوړ کړي وای، دغه ټولې سیمې لکه څنګه چې اوس دا ښکاري دغه ډنډ دا ټول شین ده له اوبو نه، له اوبو نه پرېمانه اوبه لري. دغه پاس ساحه چې ده دا اوبه نه لري، دا وچه ده، او هغه لاندې ډنډ چې دغه د پنجشیرو سالنګ اوبه دي او هغه خوړ همیشه ډک را روان وي هغه سیمه کې.